Audio Jungle. السلام علیکم ګرانو دوستانو، زه متي الله سالار او تاسو ګورئ پښتو نیوز. نن موږ درته راوړو یو ډیر مهم او تازه خبر چې تعلق لري د پاکستان پخوانی وزیر اعظم عمران خان سره. نن سهار عمران خان ته د مختلفو مقدمو لپاره عدالت ته بوتلل شو. هغه ته د سخت سکیورټي لاندې د اډیاله جیل نه اسلام آباد ته راوستل شو. خلک په ښار کې د هغه له تګ له کبله سړکونه بند شوي وو. ځینې سرچینې وایي چې اډیاله جیل کې د عمران خان سره خاص سلوک روان دی. خو حکومتي چارواکي وایي چې هر بندي ته یو برابر قانون دی. ویل کېږي چې ملاقاتونه او رسنیو سره رابطه پرې محدود کړل شوې ده. عدالت کې عمران خان ویل چې دا ټول مقدمیانې سیاست له کبله جوړې شوي دي. هغه عدالت ته یو خپل موقف وړاندې کړ او د انصاف غوښتنه یې وکړه. عدالت د اوریدنه د بلې نیټې لپاره وځنډوله. نو ګرانو کتونکو، دا د نن ورځې لوی خبر. تاسو فکر کوئ آیا عمران خان سره انصاف روان دی که نه؟ خپل نظر مو په کمنټ کې ولیکئ. ویډیو لایک کړئ، پښتو نیوز سره سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.